بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، دغه د تیرې شاخبرۍ د ویډیو په تعقیب باندې دغه معلومات هم لنډ در سره شریکوم. نو کله چې تاسو بوټه کینوئ هغې دپاره شاخبري ضروري په هغه وخت کې، نو تاسو باید په خپل وخت سره بوټه غوڅ کړئ، تربیه یې کړئ، جوړ یې کړئ. که چیرې په اول سیزن کې یعنې په اول فصل کې تاسو بوټه روغ جوړ نه کړئ، نو بوټي په دغه شکل راځي. صرف تاسو ته دغه نمونه ښیم چې د دې بوټي ټولې څانګې که چیرې تاسو وګورئ دا د ځمکې سره راوتي دي، یعنې دا هغه سکر دي چې په طول د کال کې باید کنټرول شوي وي او دا بوټی باید په اوله کې جوړ شوی وي. نو اوس که چیرې همدې ټول بوټي ته موږ او تاسې وګورو، دا که چیرې شاخبوري کېږي او په ښه شکل باندې ته دا شاخبوري کوې، نو زه هغه طریقه درته ښیم چې دې بوټي نه اوس دغسې یو شی جوړېږي. دغه څانګه بیخي لاندې ده، تقریبا 3 یا 5 سانتي ده. دغه څانګه که چیرې تاسو وګورئ بالکل د خاورې نه راوتې ده، لکه د بوټي د بیخ نه شروع ده، نو دا هم باید لرې شي. ورسره دې خواته دغه څانګه چې ده دا د روټ ساک نه راوتې ده، دا د لکه خاسک دی، دا باید قطع شي، دا باید په همغه وخت سره قطع شوي وی او ورپسې هم دا په دې شکل. دلته که چیرې دې لاندې څانګو ته وګورو، دا موږ ته صحیح بوټی نه راکوي، نو مجبور یو چې دا څانګې هم ووهل شي، دا هم ووهل شي او دا څانګه هم قطع شي او ورپسې دا هم قطع شي. بوټي نه اوس موږ څه جوړ کړل، پروسه کار هم چې بوټی څه رقم کېنول او بېرته هماغه حالت ته راورسېده. یعنې د همدې یو وړوکي فعالیت په نه کولو سره چې هغه د بوټي تربیه کول دي په خپل وخت سره، هغې وخت کې د بوټي تربیه صحیح نه وه شوې، نو اوس بوټی ټول کال یې وده وکړه. دغه که چېرې تاسو وګورئ، دغه د یو کال ټوله خواري، ټوله وده چې ده په دې لرګیو کې راپاتې شوه. دا پکې راولئ، دا دوستان یې وګوري. اوس د دې بوټي نه که چېرې موږ یو ښه بوټی جوړو، ښه دا ده چې د دې دا نورې څانګې هم قطع شي، دا قطع شي او دا بوټی اوس داسې کړو لکه سږ کال چې دا بوټی د کېنولی. نو دا بوټی به په دې ځای کې نوې نودې را شروع کړي، په دغه نوې نودو کې په د ثور په اواخرو کې یا د جوزا په میاشت کې، او بیا په دې کې هغه خپلې کومې مطلوبې څانګې چې دي هغه به انتخابېږي او همداسې به دا بوټی تربیه کېږي. نو دلته میسج دا دی، که چیرې په دې ټول باغ کې تاسو وګورئ، اکثریته بوټي داسې دي چې دوی بېرته ریوس کول غواړي چې ته بېرته هغه د اول کال حالت ته راولې، خو دا په یو حساب چې دی باغدار تاوان دی. نو که چیرې تاسې نور کوم دوستان باغونه نوي کېنئ، نو دوی باید د بوټي تربیې ته توجه وکړي او د کال په جریان کې لکه د دې بوټي یوازې دا نه ده چې یو ژمي کې ورته راښکاره شه، په بل ژمي کې راښکاره شه او صرف دغه شاخبوري پکې وکوځت یې نه. د شنه شاخبوري غواړي او دوامداره شکل باندې کوم سکر چې دلته راوځي یا کومې څانګې چې د هغه مطلوبې ساحې نه ټیټې راځي، تقریبا د 40 سانتي نه چې کومې ټیټې څانګې هغه ټولې باید همیشه په لاس باندې کنټرول شي، ترې لرې شي. او دلته چې دا بوټی کوم چتر جوړوي، کومه کینوپي جوړوي، په هغې کې باید کومې ګڼې څانګې چې میده څانګې وړي هغه ته نه هغه د کال په جریان. او تاسو کوشش وکړئ هغه کومه ویډیو چې د نوې کېنول شوو نیالګیو په شاخبوري باندې جوړه شوې ده هغه هم تاسې وګورئ.